د افغانستان په سی پیک منصوبه کې شاملولو مقصد څه دی؟ آیا د دې فایده به افغانستان ته زیاتوي یا پاکستان او چین ته به د دې ګټه زیاته حاصلیږي؟ په یو داسې وخت کې چې پاکستان او انډیا ترمنځ کشیدګي عروج ته رسېدلې ده او په داسې وخت کې چین رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان سره ښکاره د حمایت اعلان کوي چې افغانستان انډیا به طور پراکسي استعمالي په دې خطه کې. ډیر اهم سوالونه مخې ته راغلي دي چې یو په افغانستان سی پیک کې شاملولو مقصد څه دی او دویم د خطه کې د امریکې او د انډیا اثر ورسوخ کمولو لپاره د کوم نوی بلاک چې جوړیږي، یعنی د چین، افغانستان او پاکستان د دې کردار به څه په دې باندې به خبره کوو. خو تاسو ته وړوکی غوندې ریکوست دی چې زما دا چینل تحسین الله تاثیر ځان سره سبسکرایب کړئ. ګوره، چین یو داسې ملک دی چې هغه ټولې دنیا کې تجارت کول غواړي او د خپل تجارت لپاره چین ته دا وخت درې غټ چیلنجونه دي. یو چیلنج په دې خطه کې د سیکیورټي حوالې سره دی، امن او امان حوالې سره دی. دویم چیلنج ورته په خطه کې د امریکې او د انډیا اثر ورسوخ دی او دریم چیلنج ورته هغه لار ده چې کوم موجوده وخت کې چین استعمالي د افریقې، د عرب ملکونو، د یورپ دپاره خپل تجارتي سامان لیږلو دپاره. د دغه درې چیلنجونو کمولو لپاره چین یو منصوبه شروع کړې ده او دغه منصوبې ته ویلی شي BRI. په دغه BRI کې یو پراجکټ دی سی پیک او سی پیک چې کوم دی هغه د پاکستان په ذریعه باندې یو روټ وتل دي ګوادر ته او ګوادر نه بیا عرب ملکونو ته به تجارت کیږي په دې لار باندې، افریقایي ملکونو ته به کیږي او ورسره یورپي ملکونو ته به کیږي. خو دغه سی پیک باندې چې کله نه کار شروع شوی دی نو پاکستان کې په دې باندې مختلف وختونو کې حملې شوي دي دهشتګردو لخوا او دغه دهشتګرد چې کوم دي دا په افغانستان کې دی او د دې په شا باندې انډیا ده او د انډیا په شا باندې بیا امریکا ده. یعنی امریکا هم نه غواړي، انډیا هم نه غواړي چې چین په دې خطه کې یو اکنامک سوپر پاور په شکل کې مخې ته راشي. نو دغه چین دپاره یو غټ چیلنج دی. د دغه سی پیک کامیابولو دپاره په بیجینګ کې د پاکستان، چین او د افغانستان وزیر خارجه مذاکرات وشو، سفریقي مذاکرات، او دا شپږم میټینګ دی، د دې نه مخکې هم شوي دي. خو په دې کې اهم خبرې چې کوم شي دي هغه دوه دي. یو د سیکیورټي حوالې سره دی او بل افغانستان په سی پیک کې شاملولو حوالې سره دی. سیکیورټي حوالې سره دا دی چې کوم سی پیک منصوبې پاکستان کې دي او هغې باندې عملي کیږي، دغه دهشتګرد تنظیمونه کنټرول کړی شي او په دې کې اهم کردار افغانستان ادا کولی شي. افغانستان ځکه ادا کولی شي چې دغه ډلې په افغانستان کې موجود دي، چاته چې د انډیا یا د امریکې ټریننګ، سرپرستي، تعاون، مرسته حاصل ده. نو په دې میټینګ کې دا خبره شوې ده او په دې باندې اتفاق شوی دی چې اوس درې واړه ملکونه به او خاص کر افغانستان به په خطه کې د سیکیورټي لپاره کردار ادا کوي چې کوم خلک، کوم تنظیمونه امن ته نقصان رسوي نو هغه به قابو کوي، کنټرول کوي به او یا د هغوی به مخنیوی کوي د چین او د پاکستان په تعاون سره. چې کله په خطه کې امن راشي نو دغه سی پیک چې کوم دی پاکستان کې چې کوم کار روان دی موجوده وخت کې لږ د ځنډ ښکار دی، خو بیا هم دغه منصوبه مکمل کیږي ځکه چې دا د 62 ارب ډالر منصوبه ده. نو د دغه منصوبې کمپلیشن کې به ټول نه غټه فایده چین او پاکستان ته او بیا چې کله په دې کې چین افغانستان شامل کو، د دې مقصد دا دی چې سی پیک یو روټ په ذریعه باندې به ګوادر په ذریعه باندې به عرب ملکونو سره تجارت شروع کړي او د افغانستان په ذریعه باندې کوم سنټرل ایشیایي ملکونه چې دي، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، منګولیا یا دغه یو څو ملکونه نور دي، دغې ته به چین ته په اسانه باندې لار میلو شي چې خپل پراډکټس ورسوي. د دې سره سره ترکیه او یورپ ته هم چین خپل پراډکټس رسول غواړي او هم دغه دوه لارې دي. د دې فایده چین ته دا ده چې یو خو دا ډېر زیات شارټ دي او بل د دې ملکونو رضامندي یا رضا چې کوم دغه د چین سره ضروري په دې ده چې دلته امني دغه ملکونه د چین لپاره ضرورت دی، خاص کر پاکستان، افغانستان چې دې ملکونو د تجارت وکړي نو دا به په لنډه لار باندې کیږي. ځکه تاسو چې ما وویل په خطه کې د امریکې او د انډیا انفلوئنس دی، د چین چې اوس موجوده کوم ساوت چاینا سی په ذریعه باندې کوم تجارت کوي نو هغه لار ډېره زیاته یو خو اوږده ده، یعنی 16,000 کیلومتر ده او بل دغه لار کې چې کوم ملکونه دي لکه جاپان شو، تایوان شو یا استرالیا شو، دا داسې ملکونه دي
چې هغه د امریکای په انفلوئنس کې دي او دا څه وخت هم چین ته رکاوټ جوړولی شي. یو دغه اثر و رسوخ کمول دي، خپل لار محفوظ جوړي تجارت د چین لپاره د پاکستان او افغانستان په ذریعه، او بل د دغه ملکونو اثر هم کمول دي چې امریکا نور چین په دغه ملکونو باندې بلیک میل نه کړي. نو دا ډېر غټ ریجنل ډیولپمنټ دی په خطه کې چې چین اوس افغانستان هم په سی پیک کې شامل کړو. د دې سره به د سی پیک رواني منصوبې هم جاري پاتې شي، په هغې باندې به کار تیزي سره شروع کړی شي. بل چین ته به لنډه لار میلو شي، په خطه کې به امن راشي، او د دې ملکونو ضرورت چین ته ډېر زیات په دې باندې دی چې هم د دې ملکونو په رضا سره چین دا منصوبه مکمل کولی شي. بل غټه فایده په دې کې دا ده چې چین شو، افغانستان او پاکستان دا یو بلاک په شکل کې مخې ته راووتل په دې خطه کې، او د دې به زیات اثر غورځېږي په انډیا باندې، ځکه چې انډیا هم په خطه کې یو داسې ملک ځان ګڼي چې هغه یو ډان دی، یو ټیکهدار دی، تانیدار دی، او هغه مخې ته راځي، او هغه هم یو اکنامک پاور دی، او هغه د ایران په ذریعه باندې د چابهار بندرګاه په ذریعه باندې خپل تجارت کول غواړي. اوس یو ریس شروع دی، او دغه ریس ښکاري داسې چې دا به چین ګټي، ځکه چې چین څومره تیزۍ سره روان دی، کوم سفارتي سطح باندې چې دغه ملکونه ځان ته څومره نږدې کړي دي، نو هغې کې چین کامیابي ښکاري. بیا که موجوده وخت کې موږ د پاکستان او د چین کشیدګي وګورو، نو چین ښکاره باندې د پاکستان حمایت وکړو، مخې ته راغی، او د هغې نه هم دا پته لګي چې کوم ټکنالوژي پاکستان استعمال کړله دا د چین ټکنالوژي وه. نو د دې نه دا پته لګي چې د چین لپاره د پاکستان اهمیت ډېر زیات دی، او د هغې فایده دا ده چې چین ټولې دنیا سره تجارت کول غواړي، او په دې کې افغانستان او پاکستان لوکیشن یا په خطه کې جغرافیایي کوم علاقې چې دي د پاکستان، هغه داسې ده جغرافیایي علاقه چې هغه د چین لپاره اهمیت د هغې ډېر زیات دی، او چین د دې نه فایده حاصلول غواړي. بل ریر ارتس منرل چې کوم دي یا معدنیات چې کوم دي، هغه په افغانستان کې هم ډېر زیات دی، او پاکستان کې هم زیات دی. امریکا د دې لپاره هر طرف کوشش کوي چې دغه حاصل کړي، او دلته چین هم د کوشش کوي. نو دې سلسله کې هم چین لپاره د دې ملکونو اهمیت زیات دی. بیا که موږ د لیتیم خبرو وکړو، کوم چې په افغانستان کې ډېر په وافر مقدار کې موجود دی، او لیتیم هغه ایلیمنټ دی چې هغه په بیټریانو کې استعمالیږي، او چین دا وخت کې الکتریک کارز یا د بجلۍ ګاډي جوړوي، غټه انډسټري ده په دنیا کې. نو د دغه الکتریک کار د بیټریانو لپاره لیتیم حاصلول د چین لپاره ضروري دی، او هغه په افغانستان کې موجود دی. نو چین لپاره د افغانستان اهمیت هم زیات دی. نو په دې سلسله کې موږ کتلی شو چې سی پیک حوالې سره که موږ وګورو، نو د پاکستان او د افغانستان مستقبل هم بدلیدونکی دی، او د دې سره نقصان یورپ او امریکا ته دا دی چې هغوی اثر و رسوخ په دې خطه کې کمېدو والا دی.